یو شپه د رمضان وروستۍ شپه وه. په کلي کې هر ځای خوشحالي وه. بازارونه روښانه وو. ماشومان په خوشحالي ګرځېدل. هر څوک د اختر دپاره تیاری کوله. خو د همدې کلي په یو کوچني زاړه کور کې یو ماشوم ناست و. د هغه نوم احمد و. احمد د اختر د خوشحالي په ځای غمجن و. ځکه چې هغه یتیم و او د اختر دپاره نه نوي کالي درلودل، نه جوتي او نه پیسې. هغه له کړکۍ نه د کلي ماشومان کتل او په زړه کې یې ویل: یا الله، زما اختر به څنګه وي؟ خو احمد نه پوهېده چې د اختر په ورځ به داسې یوه معجزه پیښه شي چې نه یوازې د هغه ژوند بدل کړي، بلکې د ټول کلي خلکو ته به یو لوی سبق ورکړي. دا کیسه د صبر، مهرباني او د اختر د اصلي خوشحالي کیسه ده. دا کیسه د خیبر پښتونخوا د یوخ کلی ده. کلی د غرونو ترمنځ پروت و. هلته ساده خلک اوسېدل. خلک به سهار کار ته تلل، ماشومان به په کوڅو کې لوبې کولې او ماښام به ټول کلی آرام و. کله چې رمضان راغی نو کلی کې یو بل شان فضا پیدا شوه. هر کور کې د قرآن تلاوت کېده. خلق جومات ته تلل او د روژې احترام یې کوله. احمد د همدې کلی یو غریب ماشوم و. هغه له خپل مور سره په یو کوچني کور کې اوسېده. د احمد پلار څو کاله مخکې وفات شوی و. له هغې وروسته د احمد مور ډېره سخته ژوند کوه. هغه به د خلکو په کورونو کې کار کوه تر څو لږې پیسې وګټي. خو سره له دې احمد ډېر صابر او مهربان ماشوم و. هغه به خپل مور ته ویل: مورې، مه خفه کېږه، یو وخت پخې شي. د رمضان وروستۍ ورځې وې. کلی کې هر ځای د اختر تیاری روانه وه. بازارونه ډک وو. خلک نوې جامې اخیستې. ماشومان جوتې، خولۍ او لوبې اخیستې. د کلي ماشومان یو بل ته ویل: زه به سبا نوې جامې واغوندم. زه به د اختر میلې ته ځم. احمد دا هر څه کتل، خو د هغه زیا غمجن شوه. احمد ورو ورو کور ته روان شو. هغه په زړه کې وویل: یا الله، که زما پلار ژوندی وای نو زما اختر به هم د نورو ماشومانو په شان وای. کله چې کور ته ورسید، مور یې پوه شوه چې احمد غمجن دی. مور یې ورته وویل: زوی احمده، ژوند تل یو شان نه وي. الله پاک د صبر کوونکو سره دی. احمد مسک شو، خو هغه پوهېده چې مور یې هم غمجنې ده. په کلي کې یو ډېر مالدار سړی و. د هغه نوم حاجي کریم و. هغه ډېر مال، دوکانونو، ځمکې لرلې. خو خلک ویل چې د هغه سره سخت دی. که څوک مرسته غوښتله، هغه به ډېر کم مرسته کوله. د رمضان وروستۍ شپه راغله. خلک د چند راتلو انتظار کوه. ماشومان خوشحال وو. هر څوک ویل که چند ښکاره شي، سبا اختر دی. خو احمد بیا هم چپ ناست و. ناڅاپه د احمد د کور دروازه وټکول شو. مور یې دروازه خلاصه کړه. بهر یو بوډا مسافر ولاړ و. هغه وویل: زه ډېر ستړی یم، لږه ډوډۍ راکئ. احمد او د هغه مور ډېر څه نه درولل، خو بیا یې خپل لږ خوراک د هغه سړی سره شریک کړو. بوډا سړی ډېر خوشحال شو. هغه وویل: الله دې تاسو ته ډېر اجر درکړي. هغه سړی په حقیقت کې د کلي یو مشر و چې د خلکو ازموینه یې کوله. هغه د احمد مهرباني ولیده. سبا سحر د اختر اذان وشو. جوماتونه ډک شول.
خلق د اختر لمونځ ته ولاړل. ټول کلی یو بل ته مبارکي ورکوله. کله چې احمد کور ته راستون شو، هغه یو لوی حیرانتیا ولیده. د هغه د کور مخې ته د کلی خلک ولاړ وو. هغه بوډا سړی د احمد کیسه ټولو ته کړې وه. نو د کلی خلکو پریکړه وکړه، موږ به د احمد اختر خوشحال کړو. یو کس کالی راوړل، یو بل کس جوتی راوړې، بل کس خواغه راوړل، ماشومان هم راغل. احمد د خوشحالي نه ژړا وکړه. هغه وویل، زه خو فکر کولی زما اختر به غمجن وي. مور یې هم ډیر خوشحال شوه. حاجي کریم هم دا هر څه ولیدل. هغه ډیر شرمنده شو. هغه وویل، ما ډیر مال درلود، خو ما د خلکو مرسته نه کوله. حاجي کریم هم احمد ته تحفه راوړه. هغه وویل، زویا، نن نه وروسته به زه د کلي د غریبو مرسته کوم. احمد د کلي د ماشومانو سره لوبې وکړې. هغه نوې جامې واغوستې او د خپل ژوند تر ټولو خوشحال اختر یې تیر کړو. ګرانو دوستانو، دا کیسه موږ ته یو ډیر مهم سبق راکوي. اختر یوازې نوې جامې نه دي. اختر د مینې نوم دی. اختر د مرستې نوم دی. که موږ ته یو غریب مرسته وکړو، نو د هغه خوشحالي زموږ د اختر تر ټولو لویه خوشحالي ګرځي. الله پاک هغه خلک خوښوي چې د نورو مرسته کوي. که تاسو ته دا پښتو کارټون کیسه خوښه شو، نو مهرباني کړئ دا ویډیو لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او زما چینل پښتو ټون هب سبسکرایب کړئ، ترڅو تاسو ته نورې ښکلې پښتو کیسې راوړم. الله دې تاسو ټولو ته خوشحال اختر درکړي. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.